بابا کمال اگه یافته باشی سیف الله حسین خیل د کرایي کور په یوه خونه کې پر خپله زړه توشکه د یوې ډرامې د ډیالوګونو پر یادولو او تمرین بوخت دی. سیف الله هر سهار د خپلو 4 اولادونو خدای پاماني اخلي او پر خپل زوړ بایسکل د کابل ښار له ارزر قیمت سیمې تر حضوري چمنه خپلې دولتي دندې ته ځي. هغه چې اصلا د لغمان ولایت اوسیدونکی دی، د کابل پوهنتون له ښکلو هنرونو پوهنځي څخه فارغ دی او د افغانستان ملي تیاتر ریاست کې د ممثل په حیث دنده ترسره کوي. په 3000 کرایه شوي کور کې اوسي، 4 اولادونه لري او د ماموریت په 8000 معاش کور چلوي. د ممثلۍ ژوند ته د راګرځېدو کیسه یې په زړه پورې ده. ممثلۍ سره خو هغه وړکیتوب نه مې لږ زره هغه 4م صنف کې 5م صنف کې موږ یو زوړ تلویزیون درلوده، هماغه کې مې فلمونه کاته او هغه کاته، هماغه کې مې شوق ته دا د سلمان خان او شاهرخ خان او د امیر خان دغه فلمونه مې کاته، هغه مې کاته، هماغه سره ورو شوق مې پیدا شو. خو بیا مکتب کې چې زموږ استاد و عبدالرحمن خاکسار، هغه یو مضمون په نامه د تاریخ مونږ ته درس ورکوه، هغه چې راغی هغه مې ولید او بیا ذهن تشویق کړم. زه هغه د پوهنتون په دوره کې په یوه تمثیلي پارچه کې د لوبېدو پر مهال د خلکو پام ور واوښت او په وینا یې ان خپله یې باور نه کاوه چې دی دې بریالی شوی وي، ځکه په وینا یې هلته هم د بېوزله سړي غږ نه اورېدل کېده. هغوی راته ویل نه ته نه انتخابېږي ځکه چې تا ژبه نه ګرځي په دغه کې دري کې نه ګرځي. نه ژبه مې ګرځي خو دري کې زه بیا خبرې کوم. خو بیا هغه شو دوی چې لاړو، دوی نه کاسټینګ واخیسته، دوی خوشحاله چې موږ خو انتخاب شو، نو څه وار دی تا دی ته لاړ شه. خو ټکس مې حفظ کړی و، په یوه شپه کې مې ټول ټکس حفظ کړ، دا نقشونه مې حفظ کړ. چې لاړم هغه رانه د کاسټ یې وکړو، ویل نه همدغه ته به یې. پوهنتون خلاص شو، د دندې غم واخیست، خو چې رسمي مامور مقرر شو د مور او میرې چلند ورسره پیل شو. د ده په وینا د ادارې مشر د پیسو د ځای لپاره خپله ډله لرله او د ده په وینا د افغانستان د تیاتر پرمختګ مخه همدې فساد نیولې وه. د تیاتر برخه ځکه چې ضعیفه پاتې شو، هغه د خاطر چې زموږ پخوانی رئیس و، هغه ځان ته هر پروژه چې راته د ممثلینو ته نه ویلي، ځان ته به پیسې وهلې، هغه کولې د ممثلینو ته یې هغه نه. او یو کړی و، یو 4-5 کسه پکې وو، همغوی ته به ورکول، نور چاته به یې نه ورکوو. سیف الله وایي د ښوونځي په دوره کې پلاستیکونه پلورل او ښوونځي ته د تګ پر مهال به یې تر جامو لاندې کول، خو بېوزلۍ له خپله شوقه راتم نه کړ. دی وایي کله چې د ښکلو هنرونو پوهنځی زده کړیال شو، د لاسي کراچۍ پر سر به یې د توکو خرڅلاو ترڅنګ د ډرامو ډیالوګونه هم یادول. خو د خلکو خبرې خو ډېرې دي، باور کوه چې هغه زه د 12م نه فارغ شوم، نه چې ښکلي هنرو پوهنځي ته کامیاب شوم، ما یو کراچۍ درلوده، همغلته به راتلم، د ټکس مې هم لوسته، هغه مې دا چپټرونه مې لوسته. خلکو د انډیوالانو څنګ کې مې دا کراچیګانې چې درلوده چې دا ده کې دنه ډم جوړېږي، دلاک جوړ مې شه، داسې به ویلې. خو بیا ډېر مایوسېدم. بیا هغه بیا ځان سره فکر کوم، خلکو خو در باندې خبرې کوي، هغه هر څه کوي، تا مقصد چې د تا هغه مقصد ته ځان ورسوه. په هیواد کې پر ټلویزیونونو خپرېدونکو بهرنیو سریالونو بندیز به که څه هم پر سټیج د تمثیل مینوال زیات کړي وي، خو وایي د افغانستان د تیاتر د پیاوړتیا لپاره مسلکي کسانو او امکاناتو ته اړتیا ده، او که زمینه ورته برابره شي ډېرې داسې کیسې شته چې د تمثیل جامه ور واغوندي. ممثل په افغانستان کې خو هغه ده چې معلم د جامعې ده، تمثیل کې خلکو ته د خپل هنر د تاریخ نه واقعیتونه د جامعې ښیي، خو افغانستان کې هېڅ شی نه.